یعنی بعضې خلک وایي چې دی به ماښام غړغړه وکړي دا خبره په روایتو کې نشته دی یعنی د غسل په حالاتو کې یو سړي باندې سبا شو هغه احتیاطي تدابیرو چې اکثر مسلمانان د هغې لحاظ نه کوي خیال یې ډېر نه ساتي نو په کار دا ده چې د روژې صحت ته نقصان ونه رسیږي او کم اجر او ثواب چې دی رب العالمین د روژې په ساتلو باندې په نیولو باندې بنده ته ورکوي باید هغه حاصل کړی شي امام بخاري امام مسلم دواړو د روایت را نقل کړی دی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا كان يوم صوم احدكم کله چې په تاسو کې د یو تن روژه وي فلا يرفث نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د ګناه کارونه دې نه کوي ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم نو دا روژهدار سړی دی د چا سره ډېر بحث ته نه ځي او دغه رنګې که ده ته څوک ردې بدې کنځل شروع کړي او یو سره جنګ کوي فلیقل اني صائم دا دې ورته په جواب کې ووایي چې زه روژه یم معنا دا ده چې د روژهدار سړي دپاره احتیاط ډېر پکار دی چې ډېرې خبرې ونه کړي ډېر غیر ضروري خبرې یا یو چا سره په بحث کې ډېر ټینګېدل مثال خبرې په ژبه باندې ډېر یو بل سره چې دی مطلب دا دی یعنې هغه سختې خبرې کول دا بیا هغه حدود چې کوم دي هغه آداب چې کوم دي د روژې د ساتلو هغه سره نقص کېږي او ماتېږي نو د دې وجې نه روژهدار سړي دپاره موږ او تاسو ډېر کوشش دا پکار دی او دغه رنګې احتیاطي تدابیرو کې احتیاط کول د روژهدار دپاره دویم دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من لم يدع قول الزور څوک چې د دروغو خبره پرې نه دي والعمل به او په دې باندې عمل پرې نه دي فلیس لله حاجة فی ان یدع طعامه وشرابه امام بخاري رحمه الله دا روایت را نقل کړی دی الله ته حاجت نشته چې دا سړی خوراک او څښاک پرېږدي معنی دا ده چې د روژهدار سړي دپاره پکار ده چې په خپله روژې حالاتو کې دی دروغ ونه وایي د دروغ نه دې ځان وساتي نو انشاءالله د دې روژې اجر او ثواب به پوره الله رب العالمین دې ته ورکړي بل احتیاطي تدابیرو کې موږ تاسې اودس کوو غسل کوو او دا حالاتو سره موږ تاسې مخ کېږو د روژې په حالاتو کې او زیات مسلمانان وروڼه چې دی په دې کې بې احتیاطي کوي لږ سادهتوب کوي نو کوشش دا پکار دی چې د استنصار او استنشاق په دواړو کې یعنې خولې ته او پوزو ته اوبه اچولو کې احتیاط وشي د روژهدار سړي دپاره لقید بن صابرة رضی الله عنه د دې حدیث راوي دی او خپله فرمایي ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه اخبرني عن الوضوء ما ته د اودس باره کې معلومات راکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جواب کې فرمایي اسبغ الوضوء وخلل بین الاصابع پوره اودس کوه او د ګوتو په منځ کې خلال کوه دا د ګوتو خلال چې موږ نن دا سنت پرېښي دي دا د ګوتو خلال په هغه وخت کې کېږي چې کله موږ تاسې د سر مسه وکړو او بیا د غوږونو مسه وکړو د هغې نه وروسته بیا دا دواړه پنجې دا دواړه لاسونه په یو بل کې اچول نبي صلی الله علیه وسلم ورته د اودس طریقه هم دغسې وښودله وخلل بین الاصابع د ګوتو په منځ کې خلال کوه وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما یعنې پوزې ته اوبه اچوه او دغه رنګې مطلب دا دی یعنې په خولو کې اوبه اچول استنشاق خولې ته اوبه اچول خولې ته اوبه اچوه الا ان تکون صائما مګر که چېرته ته روژهدار یې یعنې که یو چا روژه نیولې که موږ تاسې روژې وو نو پکار ده چې خولې ته اوبه اچولو کې احتیاط وشي که یو څوک غسل کوي او فرضي غسل کوي مثال د روژې په حالات کې په ده باندې غسل واجب شول او دی غسل کوي نو داسې خولې ته به اوبه اچوي لکه عام اودس چې سړی کوي یعنې بعضې خلک وایي چې دی به ماښام غړغړه وکړي دا خبره په روایتو کې نشته دی یعنې د غسل په حالاتو کې یو سړي باندې سبا شو د باندې غسل واجب دی یا د ورځې دی آرام کوي خوب کوي یو خو داسې ده چې قصدن په ځان باندې غسل اړول دی هغه خو ناقض الصوم دی هغه باندې روژه ماتېږي هغه خو جایز نه دی یو سړی د خوب په حالات کې په ده باندې چې دی غسل واجب شول او دی به مثال کې خولې ته اوبه اچوي یا استنصار کوي پوزې ته اوبه اچوي نو دې کې دا احتیاط وکړي او یعنې احتیاط دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لقید بن صابرة رضی الله عنه ته فرمایي چې الا ان تکون صائما مګر که ته روژهدار یې نو بیا خولې ته اوبه اچولو کې بیا څه کوه احتیاط کوه یعنې پکار ده چې بیا احتیاط وشي چېرته د دغه مرۍ د لارې نه
چې دې مطلب دا دی وجود ته اوبه لاړې نه شي نو په هغې سره بیا روژه فاسدېږي او خرابېږي. امام ترمذي امام ابو داود رحم الله دا حدیث را نقل کړی دی او فرمای امام ترمذي حدیث حسن صحیح، دا صحیح حدیث دی او حسن روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم روژهدار ته پکې احتیاط ښودلی دی چې کله ته روژهدار یې نو خولې ته اوبه اچولو کې بیا احتیاط کوه. بعضې ملګري پوزو کې اوبه اچوي، هغه پوزې سره ترخی کېږي یا اوبه چې دی د هغې د لارې نه دلته مرۍ ته راځي، نو په دې کې ډېر احتیاط پکار دی.